دین دی یعنی اقوال د صحابه او افعال د صحابه او تقریرات د صحابه دا زموږ دپاره دین دی. نو اهل سنت والجماعت په دا دواړه مني، هم به د صحابه حجیت مني او هم به د صحابه ایمان مني. نو دا به بیا اهل سنت والجماعت ګرځېږي. اهل سنت والجماعت په دا دواړه مني، او که دا دواړه نه مني یا د صحابه ایمان نه مني هغه هم بدعتي یا کافر دی، او چې د صحابه حجیت نه مني هغه هم بدعتي دی. نو اهل سنت والجماعت په دا دواړه مني. ما درته ویلي چې یو ډله د ایران نه راوتلې ده، هغوی صحابه د ایمان نه منکر شو، او بله ډله د هندوستان د امیر ترسر نه راوتلې ده، دوی د صحابه د حجیت نه منکر دي، د مکې او د مدینې نه ده راوتلې. دا وازې پښې چې په جوماتونو کې ولاړې او دا اشارې کوي وایي موږ د مدینې او د مکې مکرمې یو. تاریخ مطالعه کوي دا د مکې او د مدینې نه دي راوتلي، د هندوستان د امیر ترسر نه راوتلي دي. د دوی سند چې داسې وایي چې ما د فلانکي نه حدیث ویلی دی او هغه د فلان نه ویلی دی او هغه د فلان نه ویلی دی، نو سند هندوستان ته رسیږي. نظیر حسین دهلوي او عبدالحق بنارسي او ثناء الله دغې خلکو ته سند رسیږي. نو دا چې د هندوستان نه راوتلي دوی د صحابه حجیت نه مني، نو موږ به الحمدلله دا دواړه منو. صفای صحابه والا چې کوم دي دا د صحابه دفاع کوي. نو یو لوی عالم دی د صفای صحابه والاو کې، هغه ته یو ورځ ما ویلي ما ته د جلسې دعوت راکړو چې ته به زموږ په پروګرام کې شرکت وکړې. نو ما ویل ټیک دی انشاءالله چې شرکت به در سره کوم، خو زه به د صحابه مکمله دفاع کوم. داسې نه چې یو د صحابي امام نه مني د ده پسې لګیا یم او چې دا بل صحابي ته حجت او دلیل نه وایي ده باندې خاموش یم او دا زما سره په صف کې څنګ کې روان دی. نو دا د دواړو په خلاف باندې به دا میشن چلو، هم د هغې خلکو په خلاف چې د صحابه ایمان نه مني، او هم د هغې خلکو په خلاف باندې چې صحابه ته حجت نه وایي او د صحابه دشمني کوي. دا زموږ په صفونو او زموږ په مساجدو کې چې کوم دي او موږ ورته د عوامي لهجه باندې وابیان وایو، دا ګوره د شیعهګانو په شان دي. لکه شیعه چې د صحابه دشمنان دي، دا هم د صحابه دشمنان دي. د دوی یو څو عبارات زه تاسو ته پیش کوم، تاسو ته به پته ولګېږي چې دا شیعهګان دي او که شیعهګان نه دي. دې ته جوټه روافظ وایي، یعنی دا د مسلمانانو په جامه کې شیعهګان دي. ګوره د دوی کتابونه دي ډېر زیات. یو کتاب د دوی د صدیقه کائنات، صدیقه کائنات د دوی غټ عالم دی فیض عالم صدیقي، هغه دا کتاب لیکلی دی. فیض عالم صدیقي په خپل کتاب صدیقه کائنات یعنی دا وابي دی، او صدیقه کائنات دا د وابیانو کتاب دی. پښتو کې صراحتا درته وایم چې تاسو پوه شئ. په دې صدیقه کائنات کې دی لیکي وایي حضرت علي رضی الله عنه د خلافت حریص و، د حضرت علي په دشمنۍ کې دومره مخکې لاړه. وایي حضرت علي رضی الله عنه د خلافت حریص و، یو ځای کې دا لیکي. دویم ځای کې وابیان په خپل کتاب کې لیکي صدیقه کائنات کې وایي د حضرت علي رضی الله عنه خود ساخته خلافت دا د الله یو عذاب و. بیا په همدې صدیقه کائنات کې شاته لیکي وایي د حضرت علي رضی الله عنه شهادت دا د امت لپاره یو رحمت و. په بل ځای کې لیکي وایي د حضرت علي رضی الله عنه دوره په خلافت راشده کې شمېرل بددیانتي ده. دا د دوی مرکزي کتاب دی. دا د حضرت علي په خلاف یو څو ګستاخیانې. شیعهګان خو که نور صحابه نه مني حضرت علي خو مني، او وابیان د ټولو صحابو په شمول د حضرت علي دشمني کوي، د حضرت علي پسې دومره ګستاخي. او د دوی یو بل کتاب دی هدیة المهدي ورته وایي، دا وحید الزمان لیکلی د دوی مصنف اعظم دی. وحید الزمان په هدیة المهدي دا یو کتاب لیکلی دی، او بیا یې پکې وصیتنامه لیکلې ده. وایي زه خو به وفات شم، خو زما د مرګ نه وروسته دا زما کتاب مهدي علیه السلام ته په تحفه کې ورکوي. دا مرکزی کتاب دی. نو په هدیة المهدي کې وایي په خطبه کې د جمعې په مانځه کې د خلفای راشدینو ذکر چې دی دا بدعت دی. موږ د جمعې په مانځه کې خطبه کې د ابوبکر او د عمر او د عثمان او د علي رضی الله عنهم نومونه یادو. وایي د دوی د نومونه یادول په خطبه کې دا بدعت دی. همدارنګه د دوی یو بل کتاب دی طریق محمدي، په هغې کې لیکي چې حضرت عمر رضی الله عنه هغه د شریعت نه خلاف ډېرې فتوې ورکولې. او بیا په یو ځای کې اردو عبارت زه سم په اردو نه پوهېږم، خو ما چې کوم لږ یاد کړی د خپل فهم مطابق یې داسې لیکلي دي. وایي आओ सुनो बहुत साफ साफ और मोटी मोटी مسائل ایسے ہے کہ حضرت عمر نے ان کی غلطی کی ہے. وایي راشه ډېرې غټې غټې او صفا صفا مسایل درته داسې وښایم چې حضرت عمر رضی الله عنه په هغې کې غلطي کړې ده. د کتاب نوم یې د طریق محمدي او د صفحې نمبر یې د 88.
دا زموږ په زمانه کې چې د وابیانو کوم مشر دی چې امین الله کونړي باندې مشهور دی دیم په یو ځای کې وایي حضرت عمر 50 فتوی د قرآن او سنت نه خلاف ورکړي دي دا هغه اردو پښتو ته کړې ده دا د مشرانو لیکلي دي طریق محمدي کې دا خبره لیکلې ده چې حضرت عمر د قرآن او د سنت نه صراحتا خلاف فتوی ورکولې دا هغه اردو پښتو ته راوړلې دا چا سره هغه بیان شته په دې موبایلو کې چې حضرت عمر 50 فتوی وایي د قرآن او سنت نه خلاف ورکړي دي او دارنګې الانتقاد الرجیح لنواب صدیق حسن خان د دې کتاب دی د شل رکعاتو تراویح په باره کې وایي حضرت عمر رضی الله عنه بدعت ضلاله جاری کړی دی او دارنګې یو بل کتاب دی فتاوی سنایا په هغې کې لیکي وایي د حضرت عمر فرمان د حضرت عمر وینا دا زموږ دپاره دلیل نه دی حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین زما سنت طریقې په تاسو لازمي دي او زما د خلفای راشدین سنت طریقې په تاسو باندې لازمي دي نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې په تاسو لازمي دي او دوی وایي چې دا زموږ لپاره حجت او دلیل نه دی نو عرض مې دا و چې من حیث الطبقه من حیث الجماعت چې الله پاک د کوم جماعت صفت کوي هغه د صحابه کرامو جماعت دی الله پاک د صحابه کرامو په باره کې فرمایي رضی الله عنهم ورضوا عنه د صحابه کرامو په باره کې الله پاک فرمایي آمنو کما آمن الناس او د صحابه کرامو په باره کې الله پاک فرمایي علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین نو دا ټول امت خیر دی خو په دې کې غټ خیر چې دی د ټول جماعت چې خیر دی هغه به د صحابه جماعت دی اول نمبر خیر هغه په طبقه د صحابه کې دی او بل چاته د قرآن ښیي علما پوهیږي قرآن چې دی دا عبارت دی د الفاظو او د معانیو نه الفاظ او معناګانې لکه الحمدلله دا الفاظ هم د قرآن دي او د دې دا معنا چې کومه ده دا قرآن دی نو لفظ او معنا د دې دواړو نه قرآن عبارت دی یوازې الفاظ هم نه دي او یوازې معناګانې نه دي بلکې الفاظ او معناګانې دواړه چې سره یو ځای کې دي ته ویلی شي قرآن او دا دواړه د الله د طرف نه راغلي دي د قرآن الفاظ هم د الله د طرف نه راغلي دي او د قرآن معناګانې هم د الله د طرف نه راغلي دواړه منزل من الله دي او په دواړو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم امین دی او صادق او رښتینی دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام لکه چې د قرآن په الفاظو کې خیانت نه دی کړی چې څنګه ورته راغلي داسې امت ته رسولي دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د قرآن په معناګانو کې خیانت نه دی کړی څنګه معناګانې د قرآن چې د الله د طرف نه ورته راغلي دي همداسې امت ته رسولي دي نو قرآن عبارت د الفاظو د معناګانو دواړو نه دی الفاظ هم د الله د طرف نه دي او معناګان هم د الله د طرف نه دي او د دې دواړو د حفاظت ضمانت هم الله پاک اخیستی دی د الفاظو حافظ هم الله دی او د معناګانو حافظ هم الله دی د قرآن په الفاظو کې به تر قیامته څوک تغییر او تبدیل ونه کړی شي او د قرآن په معناګانو کې به هم تر قیامته پورې څوک تغییر او تبدیل ونه کړی شي معناګانو حفاظت هم د الله په ذمه دی او د الفاظو حفاظت هم د الله په ذمه دی د الفاظو په باره کې الله پاک فرمایي انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون دا قرآن الله پاک فرمایي چې ما نازل کړی دی او زه د دې لپاره حفاظت کوونکی یم تر قیامته به څوک په دې کې یو زور او زیر خطا نه کړي تر قیامته حافظ الله پاک دی او د معناګانو په باره کې الله پاک فرمایي ثم ان علینا بیانه د دې قرآن کریم بیان هم په ما دی بیان د معناګانو بیان د تفصیلات الله پاک فرمایي ثم ان علینا بیانه د قرآن بیان هم چې دا په ما باندې دی نو الله په ځان د دې بیان لازم کړی دی نو الفاظ هم د الله دي او بیان یعنی معناګان هم د الله دي د قرآن معناګانې کومې دي چې د الله د طرف نه راغلي دي هغه د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم احادیث دي الله پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې لتبین للناس ما نزل الیهم کومې د دې لپاره د خلکو ته لېږلی لتبین للناس ما نزل الیهم چې دا قرآن ته خلکو ته بیان کړي نو پیغمبر علیه السلام چې کوم بیان کړی دی دا ټول د قرآن معناګانې دي ثم ان علینا بیانه
الله پاک فرمای بیان په ما ده او به پیغمبر علیه السلام ته فرمای چې لتبین للناس ما نزل الیهم چې ته خلکو ته بیان کې هغه کتاب چې دوی ته نازل کړی شوی دی. نو یو طرف ته الله وایي چې بیان په ما ده او بل طرف ته پیغمبر علیه السلام ته وایي چې ته به خلکو ته بیانوي. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیغمبر چې کوم بیان کړی د الله د طرف نه کړی دی، هر څه د الله د طرف نه ویلي. وما ينطق عن الهوى، پیغمبر علیه السلام د خپل خواهش نه خبرې نه کوي. ان هو الا وحی یوحى، پیغمبر علیه السلام چې څه وایي دا ټوله وحی ده. مونږ ته چې اوس ذخیره د احادیثو پاتې ده، نو د مقرراتو نه چې مقررات ترېنه لرې کړي 50,000 احادیث جوړېږي. علامه سیوطي صاحب فرمایي مقررات او سندونه چې ترېنه لرې کړي نو دا متون 50,000 دي. دا 50,000 حدیثونه چې اوس مونږ ته پاتې دي دا ټول د الله د طرف نه وحی ده، د الله د طرف نه د پیغمبر علیه السلام په زړه کې اچولې شوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله خوله مبارکه باندې بیان کړي. نو د پیغمبر علیه السلام احادیث دا د قرآن معنا ده او د قرآن تشریح ده. د احادیثو نه انکار دا د قرآن نه انکار دی. یو ډله په دې پاکستان کې او هندوستان کې شته ده، هغې ته تاسو پرویزیان وایي. هغوی ځان ته پرویزیان نه وایي، هغوی ځان ته اهل قرآن وایي، اهل قرآن. او بیا پوښتنې چاپوي په دیوالونو باندې لیکي، رسالې جوړوي او دا وایي ګوره د ګوړې په دکان کې میلاویږي او چې د چیو په دکان کې میلاویږي. نو قرآن به وایي زموږ سره میلاویږي، د اهل قرآن سره میلاویږي. دا کافران دي خو ځان ته اهل قرآن وایي. چکړالویان او پرویزیان او منکرین د حدیثو موږ ورته وایو. دوی د احادیثو نه منکر دي، د قرآن د معناګانو نه منکر دي. د قرآن د معناګانو نه انکار، د احادیثو نه انکار، دا د قرآن نه انکار دی. لکه اوس الله په قرآن کریم کې فرمایي اقیموا الصلاة، تاسو سم ادا کوئ لمونځ. نو اقیموا الصلاة علما پوهېږي چې صلات په لغت کې دعا ته وایي. د صلات عربی معنا دعا ده، او یا صلات په لغت کې یعنی د عربانو په ژبه کې تحریک الصلوین ته وایي، یعنی د کورناټیو خوځولو ته وایي. نو د صلات معنا ده د کورناټیو خوځول او یا د الله نه غوښتل. نو اوس که د حدیثو نه ته منکر شي نو صرف دعا کوه یا صرف کورناټي خوځوه.